مرګري واده دی څه ویل غواړي موږ دغه ویل غواړو چې فرانې د خدای پاک کامیاب کړي امین ولې دا دی چېرته جنګ نه ځي چیو پروګرام یې کړی دی دا د وکیل ماما زوی په چمن کې چیو ته ناست دی فرمان الله خان استاد ډېر ډېر مبارک او ګل استاذو مقصد الله تاسو ډېر ډېر مبارک شه او جنج له خیره سره یې راورسېدو پیاده را روان شوي وو ماشاءالله دا هم د واده زلمی دی خو د جنج د چارسدي نه رالو محسن خانه د خوشحالۍ مقرره ستا واده م دی خو بیا موامو ته څه میسیج ماشاءالله زنده باد محسن خان تم زنده باد جزاک الله جزاک الله ټول د خمیادب زنده باد السلام علیکم ستړي مشئ په خیر راغلی دوستانو منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم دا وخت په خپل کلي کې موجود یم او د فرحان خان چې د فرمان الله کا دی به پکې راولو ښه چې د فرمان الله کاکا زوی دی د هغه له خیره سره جنج دی او باران هم شوی دی او له خیره سره پیاده روان یو کیم کورونو ته د منځ خینه کیم کورونو ته نو بس دا د جنج ټول مناظر دي کوم چې تاسو ته په ویډیو کې زه وړاندې کوم او له خیره سره داسې ځای په ځای به چې دی د یو درېږي ډانسونه به کوي خوشحالۍ به مناوئ دا بیڼ باجې والا هم له خیره سره مخکې روان دي دې خوا که تاسو وګورئ دا زموږ ورور فرحان خان روان دی د ساحل خان سره خوا یو بل خوږ مشر او داسې ګڼ شمېر ځوانان زموږ د کلي ګورئ ورته دا ګورئ خبرې پکې وکړمه کوم ورسرې دا بس ګورئ ګڼ شمېر خلک روان دي جنج باندې له خیره سرې بیان کوو ورپسې او اجي صاحب چې دی له خیره سره په اخره کې روان دی اجي صاحب که نه او که نه بس دا هلکان ځوانان دي او بس مستی کي که نه خیر سره د ناوې موټر ماشاءالله تاسو وګورئ او ورسره چې دی وروسته وګورئ ښه ګڼ شمېر خلک زموږ د کلي را روان دي د فرحان په جنج او دا فرمان الله کاکا د دی د زوی واده دی مبارک هم شه او دا ګورئ ښه جي ښه دا ځوان هم پکې دی هلکه دا د چا واده دی دا راته ووایه ستا څه کېږي او ستا نوم څه دی څه سپیشل پیغام څه ورته ووایه بس ژوند نه مزې واخلئ وخت ښه تېروئ امن خوروئ ښه کارونه کوئ ورته د خپل ځان نه څه پیغام مسافرو ته همداسې عام جرنلي یو څه میسج ورکول غواړي تقریبا کې دا ویل غواړم چې د هوایي فایرنګ اجتناب کوي ولې چې ډېر خلک د دې د وجې خوږېدی شي د هوایي فایرنګ نه چې دی تاسو سیټ کوئ دا کارونه مه کوئ ښه خبره نه ده ولې دا ګولۍ به چېرته غورځېږي دی هلک دې ځوان چې دی موږ ته ډېر ښه خبره وکړله ماشاءالله او تاسو هم خیال کوئ او موږ به هم انشاءالله دا میسیج به خلکو ته ورکوو خپله به هم خیال کوو دا میسیج به هم خلکو ته ورکوو جزاک الله مننه جي دا سلیم خان کاکا زموږ ډېر دروند خوږ مشر ماشاءالله دا زموږ ښایسته شران دي د دوی نه به موږ دواګانې لو د دوی به خیال ساتو کتونکو له خیره سرې موږ ځای ته راورسېدو نږدې یو که نه او جنج له خیره سره یې راورسېدو پیاده را روان شوي وو ماشاءالله ګورئ ورته ښه جي ښه دا ګورئ ډېر ځوانان پکې ویډیوګانې هم کوي او ډېر پکې مزې ملي او ټول ځوانان زلمي چې دی مطلب زموږ ویډیوګانې ګوري خواهش لري چې ویډیو کې راشي موږ هم پرپور کوشش کوو چې ټول پکې راولو فرمان الله خیر وره بس دغه مخامخ ځای دی رانږدې یو ښه له خیره سرې هلته کې به بیا چې دی دی ګډاګانې کوي ډانسونه به کوي مختلف کسان نو هغه به هم تاسو ته ښودل غواړم او ښیم به درته مست
دوستانو که زه تاسو ته ووایم دا وخت له خیره سره کیمپ کورونو ته مونږ را رسېدلي یو جنج را رسېدلی دی د ډېر شور د وجې هلته خبرې نه کېږي ما چې خپل کدونکي انفام کړمه او دغلته مخامخ چې دی هلکانو ځوانانو چې دی ګډاګانې ډانسونه او شغل چې دی لګی مناوی بالکل دا وخت مونږه د جنج په ځای کې موجود یو کوم ځای نه به چې د فرحان خان جنج جوړو نو حال ته کې مونږ را رسېدلي یو او دوستانو بلکې زه دا اوس ته ووایم فرحان خان سرې چې دی د ګل استاد د زوی د محسن الله واده هم دی او د هغه جنج یې دا وخت د 400 نه راوړو اوس دواړه چې دی جوړه ناست دي انشاءالله تاسو ته به په ویډیو کې ښیم او مزید داسې ښایسته مناظر به هم تاسو سره شیر کوم هدایت استاد شری ډیره وخت پس زموږ په ویډیو کې شامل شو هدایت استاد څنګه لاس را میلاو کا ماماجي تاسو ښه دا د کیم کورونو زموږ یو درون خوږ مشر ماماجي دی زموږ او دا حضرت علي استاد هدایت استاد سویل غواړي د دې خوشحالۍ په موقع باندې ډاډه ځي ښه کار نه دی بالکل صحیح خبره دی هدایت استاد شری ډېر زیات شرمېږي دا دلته د چیو پروګرام یې کړی دی دا د وکیل ماما زوی په چمن کې چیو ته ناست دی ستا خو د ملګري واده دی سویل غواړي موږ دا ویل غواړو چې فرانې د خدای پاک کامیاب کړي امین ولې دا دی چېرته جنګ نه ځي چې دی خدای کامیاب نور عوامو ته څه عام پیغام ورکول غواړي عوام دې ټول خدای پاک سره زموږ خوشحاله ساتي امین سره ستا امین امین مهرباني مننه دلته که تاسو وګورئ دا د چیو پروګرامات دي میلمنو دپاره چې دی کړي وو د یخنۍ موسم دی باران هم شوی دی چای پکې ډېره زیاته مزه کوي بس بالکل چې دی هر څه ماشاءالله تاسو اندازه د دې لوښو او لرګونه چې دی اخیستی شئ نو ماشومان چې ډېر زیات خوشحاله دي که تاسو وګورئ یخنیم ده بس هر څه یې ورته برابر کړي دي که نه نو په یخنۍ کې چای چې ډېره زیاته مزه هم کوي بس هغه ارمان یم چې دی دوی ته پوره کړو دا زموږ یو بل مشر سعید خان څنګه صحت دې ښه دی د فرحان خان د واده په موقع څه ویل غواړي فرحان خان مبارک شه او د مسافر کیسه د ټول د فرحاني د واده ډېر مبارک شه او فرحان د سپیشل ستا او فرمان الله خان استاد ډېر مبارک او ګل استاد محسن الله تاسو ډېر مبارک شه یار جزاک الله تاسو مبارک شه نور څه عام پیغام عوامو ته ورکول غواړي چې ماشاءالله الله دې خوشاله دې په ځخې کې راولي امین او موږ د مصطفی د ریویو ډېر زیات مطمئن یو ډېر زیات خوشاله دي با خصوصي تاسو څنګه کېدم چې موږ شو ښه جزاک الله دې مطمئن یو ماشاءالله زنده باد مصطفی تم زنده باد جزاک الله ټول ځخې او پورا زنده باد مننه دي جزاک الله بس دا فرحان خان چې دی دلته کې په کټ باندې به وسوچتئ دا ښکلې کپړې مپړې به چینج کوي ځوانان چې دی دا ځوانان زلمي چې دی دې ته ډېر زیات خوشحالېږي ډېره زیاته مزه دی خانم لخیر سره رالو محسن خان څنګه لاس میلاو کا دا هم د واده زلمی دی خو د جنګ د 400 نه رالو محسن خانه د خوشحالۍ مو ستا وادم دی خو بیا موامو ته څه میسیج عوامو ته پیغام چې دا سنت طریقه ده بالکل انسان به نه ګناهونو نه بچ کی بالکل او بل دا ورځ لک پسړی دوی بالکل او انسان ځان د انسان وای بالکل مور پلان لم دا پکار دي چې په وخت ودونه زامنو لوګي خا زلمی ډیر خوشاله مبارک دي شه خاص کر الله ډیر خوشاله کی مبارک دي شه ما واده نه کړی
وحید خان اخی استاد جی مبارکم شه السلام علیکم دې په سیکل باندې جنج لراله او زوی سره دغه کړي واپسی وکا لخیر سره نو دا ویډیو وا د محسن خان کم چې د ګل استاد زویر داغه د واده او د فرحان خان کم چې د فرمان الله کاکا زویر داغه د واده امید لرم چې ویډیو به تاسو ته مزه درکړي او تاسو به هم مزه اغشتي او اوس به تاسو نه په دې ویډیو کې دلته اجازه غواړم ان شاء الله یو ځل بیا په یو نوي او خولي ویډیو کې تاسو سره مخامخ کېږم د لوی الله پامان